همدا سنايپر توپک د یو افغان ځوان پر لاسونو جوړ شوی. محمد زمان که څه هم تر 5م ټولګي پورې زده کړې کړې، خو خپل هنر، هڅې او استعداد پر مټ پانېدلی چې له شته امکاناتو اغېزمنه ګټه واخلي. زمان د خوست ولایت د برای او یعقوبی ولسوالۍ اوسېدونکی ده. د راسکوپ په نوم دا اسلحه یې له څو میاشتو سختو ستړیو وروسته جوړه کړې. وایي دغه راسکوپ یې په بریالیتوب سره ازمایلی او ورکړل شوی هدف یې ویشتلی ده.